رب العالمین د دنیا تخلیق کو په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سرمایه الله رب العزت انسان پیدا کړ. زه همیشه د خلکو ته وایم چې الله رب العزت انسانان په دې دنیا کې پیدا کړي د ټولو نه قیمتي سرمایه انسانان دي. یو لمحې لپاره انسان سوچ وکړي چې په دنیا کې انسان موجود دی، د دنیا زینت، د دنیا وقار، د دنیا آزائش، آرائش، افزائش، د ټول هر څه به موجود وي. او چې کله هم د دنیا نه انسان لاړو د ټول څیزونه به پراته وي، سره به وي، سپین به وي، ډالر به وي، درهم به وي، ریال به وي، پراپرټۍ، بلډینګونه، هر شی دې موجود وي، د هر څه به بې قیمته شي. و چونکې انسان رب العالمین د ټولو نه قیمتي سرمایه په رب العالمین پیدا کړی دی. انسان ته د خپل ځان د قیمت پته نشته.